پاکستان بیا کومې سیمې طالبانو ته سپاري؟ آیا افغان طالبانو ته که پاکستانی طالبانو ته؟ 50 کسیزه جرګه په کومه موخه کابل ته را رسېدلې ده؟ هدف یې څه؟ دا ټول پټ حقیقتونه محسن داوړ او افراسیاب خټک افشا کړي دي چې موږ یې له تاسو سره دلته په ویډیو کې شریکوو. افراسیاب خټک ویلي پاکستانی جرنالیانو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د افغان یا پښتنو د ځپلو دپاره د اسلام په نوم وسله والي ملیشې ته واک ورکوي او ریاستي یا دولتي سیستم له منځه وړي. اول یې دا کار د کرښې مغربي خواته وکړ، اوس دغه سلسله مشرقي خواته هم غځوي. په ورته مهال د کوزي پښتونخوا ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي دي د پاکستان حکومت یو ځل بیا غواړي چې قبایلي سیمې طالبانو ته وسپاري. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې په کابل کې د افغانستان د سرپرست حکومت په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني او طالبانو TTP ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي او د قبایلو 50 کسیزه جرګه هم په دې موخه کابل ته رسېدلې ده. تر دې مخکې د TTP او د پاکستان د حکومت ترمنځ زوربن هم شوی او حکومت د TTP یو شمېر کسان له زندانونو خوشي کړي دي. محسن داوړ د غبرګولي په 12مه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت غواړي یو ځل بیا پخوانۍ قبایلي سیمې فاټا طالبانو ته وسپاري. دغه قبایلي سیمې چې فاټا یا د پاکستان د مرکزي حکومت تر واک لاندې سیمې یادېږي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پرتې دي. خو 2 کاله مخکې د عمران خان حکومت دا سیمې له مرکز څخه جلا او د خیبر پښتونخوا حکومت سره یې یوځای کړې. محسن داوړ ادعا کړې ده چې په قبایلي سیمو کې طالبان یو ځل بیا منظم کیږي او په متواتره توګه هدفي وژنې هم پیل شوي دي. هغه ویلي دي د طالبانو مهم قومندانان د حکومت لخوا بخښل کیږي، له طالبانو سره د جرګې له لارې خبرې کیږي او د پاکستان پارلمان په دې قضیه کې ډډې ته کړی شوی دی. د یادونې وړ ده چې محسن داوړ له وزیرستان څخه د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړی هم دی. درنو لیدونکو، تاسو دا ویډیو د سوله افغان یوټیوب چینل څخه ولیدله. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو د چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ حتما او ویډیوګانې مو تر اخره وګورئ، لایک یې کړئ. خپل نظر هم کولی شئ د دغه ډول موضوعاتو او خبرونو په اړه په کومنټ کې ولیکئ. موږ کوشش کوو ستاسو نظرونه او کومنټونه ولولو. تر بیا ښه وخت ولرئ.